پیغمبر علیه السلام فرمایي په روزه کې به تی 4 کارونه کوئ. 2 شیان ضروري دي او 2 شیانو ته ضرورت چې دی هغه لري ته ورته مجبوره یې. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وایي خصلتین ترضون بهما ربکم. 2 شیان داسې دي چې په هغه له الله پاک راضي کېږي او 2 شیان چې دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي اما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما. 2 شیان بیا دا دي چې هغه ته چاره نه لري خامخا به کوي. اول شی چې دی اول شی دا دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي څه کوه هغه دا دی چې ته دا وایه لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. پیغمبر مبارک فرمایي په روزه کې دا ډیر وایه. ولې وجه دا ده چې په دې خبرو لتا الله پاک راضي کېږي. زه به عجبه تورې درته ووایم. الله فرمایي ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. دغه جهنم لره چې کله مسلمانان لاړ شي د خپلو ګناهو د وجې نو بیا هلته ډېر وخت چې تیر سو څه وخت تیر سو دا کافران به مسلمانانو ته پیغور ورکوي ول څه سوه هغستۍ کلمه څه سوه چې ته ویل کلمه ووایه هغه به جنت ته راځي چې کلمه ووایه هغه به له جهنمه خلاصېږي. دا کافران چې کله پیغور ورکړي پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي کافران چې کله پیغور ورکړي و دې جنتیانو دا مسلمانانو ته چې هستۍ کلمه څه سوله پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وی الله پاک و فرشتو ته وفرمایي ورسې د جهنم څخه هغه مسلمانان راوباسئ چې په ټول ژوند کې یو واره دا ویلي دي لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله نه محمد رسول الله دا یې ویلی. نو بیا چې ملایکې ورسې د جهنم څخه جنتیان د مسلمانان راوباسي جنت لره نو دلته به کافران حیران پاتې شي نو دوی به وایي ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. الله کاشکې موږ مسلمانان وایي. یو وخت به داسې راسي دا کافران به په جهنم کې وایي کاشکې موږ مسلمانان وایي موږ هم کلمه وایي نن خو موږ هم وتلې وایي. دا کافران پیغور ورکوي مسلمان ته او د کافر پیغور بیا د الله نه ربلیږي د الله پاک نه پیرزو کېږي پر مسلمان. الله وفرمایي ورسئ د جهنم څخه هغه سړی راوباسئ چې په ټول ژوند یې یو واره دا ویلي لا اله الا الله محمد رسول الله. او موږ ته یې بیخي ډېر واره ویلي دي او ډېر واره ویلي دي خو اوس دا نه ده معلومه چې زموږ به مرګ هم پر هغه تور وي که به نه وي. دا نه ده معلومه. ډېر واره مسلمان کافر سي مسلمان مرتد سي مسلمان چې دی هغه زندق سي مسلمان چې دی هغه مشرک سي مسلمان نصرانی یا یهودي سي بیا دا خبره نه ده نو دا خبرې ختمې شوې. اما چې په تراوه کې درته ویل مال د ژوندو خبرې دومره معتبرې نه دي لکه د مړو. ولې مړی پر هغه ایمان و اسلام و کلمه ولاړی چې ولاړی نو معلومه ده چې هغه رښتینه خبره ده. نو دلته پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي کافران به په دوزخ کې مسلمانانو ته پیغور ورکړي. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي تاسو کلمه شریفه ډېره وایاست. نو ولې د الله رسول فرمایي بیا به داسې وخت در باندې راسي ته به غواړې چې زه کلمه ووایم ویلی به نه سي ناجوړه به یې په وسه به دې نه یي مطلب هغه د مرګ حال به در باندې سخت سي خوله به دې مړه سي زقندن به دې داسې سي چې ته به په هېڅ خبر نه او بیا به دې فالج ووایي په دا خوله باندې به ته کلمه نه شوې ویلی که څه هم د زړه کلمه چې دا هغه مختاره ده هغه محترمه ده خو دا د خولې کلمه د مسلمانانو دپاره د زړه تسلي ده چې الحمدلله زموږ سړی پر ایمان و پر اسلام لاړی. الله رسول فرمایي ډېرې وایه بیا به غواړې چې زه کلمه ووایم ویلی بې نه سي. عجبه بله درته کوم. ابوالعزم د یو عالم بیان واورېدی. عالم چې دی هغه د مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمه الله حواله ورکړې وه. زه تانوي صاحب کتابونه ډېر ګورم ما دا ځای نه دی پکې لیدلی. دا خبرې یې ډېر خوند راکړي ډېره سره جوړه سوه او ډېره سره ولګېدله. څنګه دی عالم ویلې چې حضرت تانوي صاحب فرمایي چې ته کله راولاړ سې اودس وکړه بیا په ښه انداز 2 رکعته نفل وکړه چې ودې کړو دا نفلو څخه مع بعد ته دا دعا وکړه د الله په دربار کې ډېر په اخلاص
دعا چې دې وکړه د هغه څخه ما بعد دا ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله. بیا دا ووایه الله زما دغه کلمه زه له تا سره امانت پرېږدم، زما دغه کلمه به ستا سره امانت دي او د مرګ پر حال یې زه له تا غواړم، د مرګ پر حال یې زه له تا غواړم. ولې؟ الله پاک امین دی، امین ذات دی. سیسو ستا امانت دی، الله پاک یې ضایع کوي نه. نو چې دا الله پاک ته دا کلمه شریفه کښېږدي، الله پاک به بیا د مرګ پر حال د خپل امانت تا ته بیرته در وسپاري. عجب ښه خبره نه ده کړې. الحمدلله. اوس یو سړی وایي یاره ته په قرآن ثابته که، ته په حدیث ثابته که. یا ما دی نه دي ویلي چې په قرآن کې دا الله فرمایي یا په حدیثو کې الله فرمایي. زموږ د دیوبند د تانوي صاحب ډېر عظیم شیخ دی، بزرګ دی، عالم دی او یو ډېر لوی مقام الله ورکړی دی. هغه ته یو خبره کړې ده، نو بده خبره خو نه ده. کوانګ فرض نه ده عاجزانو، سنت نه ده، لازمي نه ده. که یو چا وکړه نو بده خبره نه ده. صحیح لازمي او فرض یې مه بله، بیا څه خبره نه ده. تانوي صاحب د یو رایه راکړې ده، بس پر هغه رایه ورسره ولاړې ښه خبره که نه چې بلکل جنګ به نه کوې، جنګ به نه کوې. زموږ ملایان نه دي، زموږ ملایان چې کله سهار بیان ته کښېني اول د خپل ځان دفاع کوي چې زه داسې یم د هغه څه مابعد بیا پر خپل مخالف نیوکې کوي، ته داسې بس بیان ختم سي. نه د الله دفاع، نه د رسول دفاع، نه د صحابه دفاع، نه د امامانو دفاع، نه د الله حکمونه، نه د محمد رسول الله طریقې، نه د صحابه حقانیت، نه د امامانو حقانیت. دا نه درته بیانوي. د ځان صفتونه پر بل باندې بیا وارونه بس ټول بیان پر دې خبرو ختم شي او بیا دا وایي چې ما د الله او د رسول خبرې ته ته وکړې. دا ډېره بده خبره ده. صحیح سلو د الله او د رسول خبره کو، که د یو بزرګ خبره راله که دې اخیستله پر دواړو سترګو ستا زړه ومنله خوند یې درکړي وایه، کنې فرض نه ده، ضروري نه ده، لازمي نه ده. ولې؟ موږ ته الله نه ده کړې، رسول نه ده کړې، صحابو نه ده کړې، چې نه ده کړې خبره خلاصه ده. لیکن دغومره ده لکه څومره چې حضرت تانوي صاحب دی رحمه الله هلته سره لګېږي. دا هم یو د آخر خاتمه دپاره کوشش دی چې الله ماته زما آخر خاتمه را پر ایمان کې کېدلی سي. الله ته څه ګرانه خبره ده؟ هېڅ ګرانه خبره نه ده. او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي من مات وهو یعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه، رواه مسلم. یو سړی پر داسې حال مړ سو چې د ایمان د یقین دا و چې الله پاک کوم ذات دی، هغه ذات دی چې لا اله الا الله دخل الجنه، دا جنتي دی. یو سړی پر دا حال مړ سو. الله دې موږ ته پر کلمو مرګونه راکړي. الله دې د خپل وحدانیت په خاطر، الله دې د خپل عظمت په خاطر راکړي. یا الله ستا پر ربوبیت دې مې قسم که حق لرو، یا الله ستا و فضل ته امید لرو، یا الله ایمان و کلمه ما رساخله. هسپتال له ورسئ، ډاکټرانو پوښتنه وکړي، هلته راځي خلک څه مریضان راوړي، بیا د مرګ په حال کې باسي. ډاکټرانو پوښتنه وکړه، ورته ووایه ورته دا مریضان چې مري مسلمانان دي کلمه وایي. تا ته ډاکټران وایي په سلو کې 90 کسان کلمه نه وایي بغیر د کلمې، چغې وایي، نارې وایي، کوکې وایي، در خوله یې ځګونه راوځي، بېهوشه سي، ولاړ سي. کلمه الله نه ونصیب کړي. ډېر کم داسې خلک شته. زموږ یو ملګری دی، د هغه مور تللې وه په داوس کې عمرې لره، چې تللې وه نو هلته د مدینې شریفې شپې لا څه پاته وې، دې ویله چې ما ژر مدینې شریف لره بوځه، ما ژر مدینې شریف لره بوځه. خیر تر وخت مخکې مدینې شریف لره بوت. چې بویې ته مدینې شریفې لره، په مدینه شریفه کې د جمعې په ورځ روزه یې هم وه. د جمعې په ورځ الله مړه کړل، د جمعې د لمانځه څخه مخکې. سبحان الله، الله اکبر. هغه هلک ته ما وویل مور دې کومه نیکي کړې ده، مور دې کومه نیکي کړې ده، او دا څومره لوی مقام دی چې د مدینې شریفې مرګ در ورسېږي، په جمعه در ورسېږي، په روزه در ورسېږي. سبحان الله او بیا سبحان الله. الله پاک دې موږ ته نصیب کړي. یا الله زموږ عمل ته مه ګوره، ستا د خپل فضل په خاطر را نصیب کړه. زموږ عمل ته مه ګوره، که زموږ عمل بیا دا څومره چې ایمان را کړی دا موږ حق نور باندې لرو. نو ډاکټران درته وایي دا پر ایمان الله مرګونه نور کوي. نو ولې نور کوي؟ وایي وجه دا ده چې دا خلک ټول ژوند د دنیا په خبرو باندې تېر شو،
د دنیا اسانه مثال د کوم ما سبق ټیم را باندې کم سو سبق مې ډیر پاته دی یو سړی چې کله له نشې اپریشن وکړي بیا د نشه ځي د نشې په حال کې دی چیش کوي څوک غزلې وایي څوک شعرونه وایي څوک شکنځاوي کوي څوک مسخرې کوي څوک ګپه کوي څوک قرآن تلاوت کوي څوک حدیث وایي چې ژوند یې په چیش کې تېر کړی چې د نشه یې ځي دا په هغه حال کې باندې راشي دا زموږ ژوند هم دغسې دی موږ چې مرو هم به دغسې د کومې خبرې سره مخامخ وي یو سړی مړ کېدی نو دا یې ویلې اتې در واخله ولې ته در واخله ولې ته در واخله بیا یې ما ته راکړه هغه شرابي و شراب یې تقسیموله ولې ته در واخله مرګ الله په دې کې ورکوي بیا بل سړی مړ کېدی هغه ول په 2 روپۍ په 2 روپۍ په 2 روپۍ په 2 روپۍ ژوند یې په دا کې تېر سلو شان به خرڅول په 2 روپۍ په 2 بالا نه ولو مرګ پر وخت ول په 2 روپۍ په 2 روپۍ په هغه کې پسې ولاړه ذکر ډېر کوئ ذکر و اذکار ډېر کوئ بیا هلته د سړي خوله ورباندې واوري بیا بې اختیاره سړی وایي الله الله صحیح سلو دا بل حدیث دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي د قیامت په ورځ به الله پاک د تمامو انسانانو پر مخ یو سړی راوغوړي دا د ترمیزي حدیث دی چې راوي غواړي نو به بیا الله پاک ورته وفرمایي د تقریبا 99 دفترونه د ګناو دا به وغوړي او هر دفتر به دومره وي چې د سترګو دید نه پسې رسېږي صحیح الله پاک دې سړی ته وایي انکار خو نه کوي د دې ګناه هغه وایي یا ملائکه خو به ظلم نه در سره کړی یا ناکي خو به نه در پسې لیکلي هغه وایي یا نو بیا وایي الله به زه ملامت یم په دې خبرو الله پاک ورته وفرمایي ستا یوه نیکي زما سره سته یو دفتر دی بل سره سته د نیکۍ هغه کم یو دی هغه کاغذ دی پر هغه لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله یا اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله ورته وفرمایي دغه نیکي دی زما سره سته دی ورته وایي الله دا نه نوي دفتر دی دا یو دفتر دی نو دا کله سره کېدلی سي الله وایي ته یې وتلی ته یې وتلی دا نه نوي دفتر په یوه خوا دا یو دفتر په بله خوا پر هغه خالي کاغذ دی دا توري لیکلي دي چې سره ویتلی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا بر باندې وزنی سی بیا ورته جنت لرم وسواس په دې خبره باندې لا اله الا الله نو پیغمبر علی السلام فرمایي پر روزه کې به تی څلور کارونه کوي اوله خبره دا د لا اله الا الله به ډیر وایست او دا بل خبره به درته وکم پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک فرمایي چې کله یو سړی پر دا خبره مړ سو چې د کلمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله د جهنم ور باندې حرام دی پر جهنم دا سړی حرام دی او دویمه خبره پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي استغفار ډیر وایست استغفر الله استغفر الله استغفر الله ولی ابو بکر صدیق فرمایي رضی الله تعالی عنہ وی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایلی شیطان وایي وی مسلمانانو زه په دوو خبرو هلاک کړم تباه کړم یو په لا اله الا الله او بل په دا تورو استغفر الله استغفر الله کلمه شریفه ډېره وایي او استغفار ډېر وایي نو بیا زه بیا راولاړ شولم ما په بدعاتو باندې هلاک کړو بدعت داسې یو تورې مخ ته کښېږدم چې هغه دین و اسلام نه دی د یو پیر د فقیر خبره ده بیا دوی د دین و د اسلام د قرآن و د حدیث درجه ورکړي ادا فکر دی چې دا سنت دی حالانکه هغه سنت نه و دغسې د یو بزرګ قول ولو نو شیطان وایي ما بیا دوی په دې تباه کړو دا خیال دی چې زه ډېر بزرګ یم هغه به بزرګ نه یم یو انصاري صحابي رالی ویلی ول یا رسول الله اولاد مې نه کېږي مسند امام اعظم را نقل کړي دي اولاد مې نه کېږي پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وکړه استغفار ډېر وایه استغفر الله استغفر الله او دغسې څه صدقه و خیرات کوه دا سړی ولاړی بیا صدقه و خیرات هم څه نه څه کول د وس مطابق استغفار یې هم ډېر وایي الله پاک نه زامن ورکړل الله پاک نه زامن ورکړو ګرځئ پر پیرانو باندې ګرځئ پیر به ماته زوی راکړي د پیر خپل څو زامن دي د پیر خپل څو زامن دي 3 زامن دي و څو یې لوڼې دي 4 نو خو هر چا ته خوند ورکوي چې زه 8 زامن ولرم نو د ولې 3 زامن 3 لوڼې راوړلې درواغ مه وایاست که تا وزئ مه هغه ستا پنځه نه ستا په جسمه هغه پکار دی والله که مې ستا زوی پکار دی یا مې ستا لور پکار یا مې ستا اولاد پکار دی والله پنځه راوکاږه زما د هغه سره کار دی او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي الله ته ما داسې جوړ کړه چې زه کله له ما خطا وشي زه استغفار ووایم د الله رسول خطا نه کوله
نعوذ بالله ګناه نه جنې کېدله دا یې ما تا ته راښولي دي. بیا د الله رسول فرمایي پیغمبر مبارک فرمایي الله پاک په خپل قرآن کې فرمایي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. الله فرمایي زه هغه قوم نه تباه کوم چې تر څو یا رسول الله ته پکې ژوندی یې. په مکه کې و الله عذاب نه راوستی چې د مکې ولاړی بیا الله پاک د بدر په جنگ کې تباه او برباد کړلو. او بیا چې کوم نبی په یو کلي کې الله پاک پر هغه کلي عذاب نه راولي. دویمه خبره بیا چې پیغمبر علیه السلام له دنیا ولاړی بیا بله خبره دا ده وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. چې کوم قوم استغفار وایي استغفر الله استغفر الله الله وایي زه عذاب نور باندې راولم. یو چې کله نبی ژوندی په کم کلی په کم قوم په کم علاقه کې اوسېږي الله فرمایي زه عذاب نور باندې راولم. او چې کله بیا دا نبی ولاړی د خلکو استغفار ډېر وایي الله فرمایي زه چې نه کوم زه پر دوی باندې عذاب چې دی هغه نه راولم. استغفر الله استغفر الله. الله دې رانصیب کړي الله دې رانصیب کړي. دا نور دوه شیان بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي هغه تورې دي چې یو سړی راولاړ سو چې چشتي فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. روزه کې تاسو څه کوئ؟ د جنت سوالونه ډېر کوئ. یا الله ما ته جنت راکړه یا الله ما ته جنت را نصیب کړه. پیغمبر اسلام مبارک فرمایي وی من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة. صحیح حدیث دی د ترمذی دی حضرت انس نقل کړی دی. فرمایي پیغمبر علیه السلام مبارک کم سړی چې د ورځې 3 واره دا تورې وایي اللهم انی اسألک الجنه یا الله د جنت سوال درڅه کوم جنت غواړم. یا سړی دا وایي اللهم ادخلني الجنه یا الله ما جنت ته داخل کړه. هغه نو که بیا په پښتو وایي که په عربي وایي که په فارسي وایي که په بلوچي وایي په هر زبان چې وایي دا وایي د ورځې 3 واره یا الله ما ته جنت راکړه یا الله ما ته جنت راکړه ما جنتي کړه د جنت سوال درڅخه کوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وای جنت و الله ته وایي اللهم ادخله الجنه یا الله دا سړی جنتي که جنت ورکړه. جنت په خپل اختیار نه ژغېږي د الله په حکم ژغېږي. یا الله وعده ورسره وکړي سید زما ستا سره وعده ده زه جنت ورکوم. د ورځې 3 واره دا تورې ویل یا الله ما ته جنت را نصیب یا الله ما جنتي یا الله د جنت سوال کوم اللهم انی اسألک الجنه یا الله د جنت سوال درڅخه کوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي جنت و الله ته وایي څه ورته وایي وی قالت الجنة اللهم ادخله الجنة. جنت و الله ته وایي الله جنت خو ورکړه یا الله جنت خو ورکړه. سبحان الله. او دا صحیح حدیث دی. الله اکبر. اوس خو ته په دې خبرو پوه شوه دا صحیح حدیث دی دا ضعیف حدیث وایي دا صحیح دی که غلط دی. سبحان الله. دا د ملایانو مناظرو دي چې ته راورسول تا ته څه اختیار و چې د پیغمبر علیه السلام و حدیث ته غلط وایه دا صحیح حدیث دی که غلط حدیث دی. الله اکبر. او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې کله یو سړی د جهنم څخه د ورځې 3 واره پناه وغواړي ومن استجار من النار 3 مرات. یو سړی د ورځې 3 واره د جهنم څخه پناه وغواړي د الله رسول فرمایي جهنم و الله ته وایي قالت النار اللهم اجره من النار یا الله دا سړی د جهنم څخه پناه ورکړه یا الله د جهنم څخه خلاص کړه. سبحان الله. او بیا الله پاک جهنم ته وایي ما ستا سره وعده ده دی خلاص کړي. بل حدیث کې بیا راځي پیغمبر اسلام مبارک فرمایي د ورځې 9 واره دا تورې سړی وایي دا د ابو هريره سره را نقل شوي دي. خو دا خبره د عزیزانو د ورځې 3 واره دا کلمه ویل یا دا دعا ویل یو ځای یې وایه جلا جلا یې وایه مطلب د ماپښین مانځه باندې وایه ماځګر لمانځه باندې وایه سهار مانځه باندې وایه په پښتو یې وایه په فارسي یې وایه په انګریزي یې وایه په عربي په هر شي چې وایه سهار یې واره وایه بیا ماپښین بل وار وایه بیا ماځګر بل وار وایه چې څنګه درته اسانه دا وایه اللهم انی اسألک الجنه اللهم ادخلني الجنه اللهم اجرني من النار. پښتو کې وایه پروا نه لري مشکل نه دی هیڅ مشکل چې دی هغه نشته خو الله پاک دې موږ ته را نصیب کړي. نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي تاسو څه کوئ تاسو دغه تورې په روزه کې ډېر وایاست یا الله جنت غواړم له جهنم پناه غواړم الله دې را نصیب کړي.